اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کرایم اینڈ پنشمنٹ د پیتور دوستوفسکي یو کتاب دی د جرم او سزا په نامه باندې په اردو کې هم دا ژباړه سوې ده د دې ناول ډیر مین خالي دا یو کہانی یا یو ناول نه دی بلکې دی ډیر فلسفیانه او ډیر زیات نفسیاتي د انسان کوم ژوند چې دی د هغه په هکله ډېر څېړنه هم کړې ده. لکه موږ دا خبره کوو دی په نیهیلیزم، ډیټرمینیزم او په دې کې یوټیلیټریانیزم او مختلف داسې کوم فلسفیانه او نفسیاتي شیان یې په دې کې راوړي دي. کہانی څه داسې ده چې رسکولنکوف یو د دې کرکټر دی، پروټاګونسټ دی، دا چې دی دغه کہانی څه ده، دا سټوري څه ده او دا ناول پر مخ وړي. دا سړی چې دی دا راولاړېږي په دې سوسایټي کې اوسي او دا ناول چې دی دا بالکل لیکل شوی دی چې پر دې ریلیزم باندې لیکل شوی دی. دا راولاړېږي په ټولنه کې ډېر زیات په یو مقام کې اوسي، پیټسبرګ کې یو ځای دی، هلته په مقام کې اوسي. تر هغه مقام لوړه یو پان بروکره ده، هغه اوسي، دا شیان خرڅوي، دغه خرڅوي. نو یو ورځ یو سټوډنټ خبره کوي چې دی په دې سوسایټي کې د دې ښځې څه ضرورت دی، د دې پان بروکري. نو دوی راولاړېږي، دغه چې دی دا کومه بروکره چې ده دا قتل کوي او د دې قتل کوي. د دې قتل وروسته دا